ځینې انسانان بیا داسې وي چې مبارزه کوي او ډېر په سلګونو زره خلک ورپسې وي او دی خوښوي، خو څوک په خبر نه وي چې دا څومره چالاکه دی، دا څومره خاین دی. خبرې به داسې کوي چې سړی ورباندې تېر وځي او بیلګه یې نن سبا موږ او تاسې ګورو چې داسې خلک چې دوی کلونه مبارزه کوله او دوی به د افغانستان د خاورې او د افغانانو د افغان ولس دپاره داسې مینه ښکاره کوله چې ویل به سر مې هم ته نه قربان دی، خو نن هماغه څیرې د لنډغرو سره په یو قدم روان دي او په خوا کې ورسره ناست دي او بیا افغانستان د جنګړې طرف ته راکاږي او غواړي چې افغانستان بیا په وینو سور کړي، افغانان بیا ووژني. دا ځکه چې دی حق نشي منلی. په دې کې څو خبرې دي. حق نه مني، حق نه وایي، حق نه اوري، په خپل ضد ولاړ دی. زیم او زیم ډیره اړینه یې بولم چې یو څوک د چا خلاف وي او کله یې وګوري چې هغه په حق باندې روان دی او اوس څه چې کوي هغه حق دی، هغه ولس ته ګټه ده، هغه خاورې ته ګټه ده، باید ومنل شي. او که نه د چا د ضد د خاطره تا چې څه مخکې ویل وسې هم وایي، هېڅ ته منلو نه ده او ولس او خاورې دپاره د ګټې په ځای تاوان لري.